آیا تاسو کله سوچ کړی دی که چیرته موږ سحر پاسو او دغه سوچ شروع کړو چې اول به څه کوو، برش به کوو او که مخ به وینځو، سار چای نشتا وکړو او که نه کمې کپړې واچوو او په کمې لارې باندې لاړ شو. که داسې د هرې خبرې دپاره موږ دومره سوچ کول شروع کړو نو دماغ به مو ډېر زیات ستړي شي، ځکه الله تعالی زموږ دماغو ته یو خاص خوبي راکړی دی او هغه ته ویل کیږي هیبټ فارمیشن، یعنی عادتونو جوړول. عادتونو جوړول او محفوظ کول د دماغو یوه خاص حصه بسل ګینګلیا کنټرول کوي. لکه چې موږ څه نوې زده کړه وکړو بیا دغه کار موږ بار بار کوو نو دغه هر څه دماغو حصه بسل ګینګلیا په یاد لري او وخت تیریدو سره سره دغه عمل دماغو دپاره آسان وي او ورو دا هر کار دماغ اتوماتیک یعنی پخپله یې کوي، پخپله یې فیصله کوي. مطلب دا هر یو کار دماغ پخپله کوي بغیر د څه سوچ نه او دې ته بیا موږ وایو عادت. ګورئ که چیرته موږ په نوي ځای یا نوي حالاتو کې وو، لکه چې په نوي سکول کې، په نوي کار کې یا په نوي کمپنۍ کې، نو زموږ دماغ اکټیو شي او دغه سوچ کوي چې ماته څه کول پکار دي. دلته موږ ته هیڅ هم له مخکې معلوم نه وي نو ځکه اول موږ ګورو، غلطیانې کوو او بیا ترې څه زده کړه کوو. دې ته ویل کیږي ټریل اینډ ایرر. په داسې نوي حالاتو کې دماغ خپل قیمتي کار شروع کړي او اکټیو شي. لکه چې موږ یو داسې ځای ته لاړ شو چې هلته موږ په هیڅ باندې هم نه پوهیږو، یو داسې ملک ته لاړ شو چې د هغې زبان، هغې ترتیب باندې موږ بیخي نه پوهیږو، نو دلته زموږ دماغ اکټیو شي. یا یو وړوکی ماشوم کله چې موږ نوی سکول ته داخل کړو نو دلته هغه په هیڅ باندې هم نه پوهیږي. داسې نوي حالاتو مخامخ کېدلو سره دماغ هر څه په غور ګوري، مختلفې لارې ګوري، اورېدل کوي او په هر شي باندې ځان پوهولو پوره کوشش کوي. دماغ دا کوشش کوي چې تر ټولو بهترینه طریقه کومه یوه دی. لکه کله چې موږ څه داسې کار وکړو چې موږ کامیاب کړي یا موږ ته ډېر ښه راولګي نو دماغ فوراً دغه کار ځان سره نوٹ کوي. لکه که چیرته تاسو اگزام دپاره بهترینه سټډي وکړه او اگزام دې هم ډېر ښه وکړل نو ستاسو دماغ پوهه شي چې دغه کار خو ډېر ښه و، په دې کې خو فایده دی او دغه طریقه به زه درته دوباره ښایم. نو چې بیا کله اگزام راځي یا را روان وي نو تا ته دماغ دا وایي چې سټډي شروع کړه، نو دماغ تا ته بار بار دا وایي چې دغه سټډي تا مخکې هم کړې وه، اوس یې هم وکړه، ولې چې دې تا ته مخکې اگزام کې فایده درکړې وه تر څو چې ته بیا فایده حاصله کړې. نو کله چې موږ دغه فایدهمند کارونه بار بار کوو نو دماغ د هغې نه یو عادت جوړ کړي نو دغه کار بیا بغیر د څه سوچ او کنفیوژن نه موږ پخپله یعنی اتوماتیک کوو. لکه د امتحان په وخت یا د ټیسټ په وخت موږ مکمل تیار وو، خو یوه خبره در سره یاد وساتئ که هغه بد عادتونه دي او که ښه، ټول عادتونه هم دغه شان جوړیږي. لکه کله چې موږ د سکول نه راشو نو موږ موبایل استعمالوو، په ګنټو ګنټو باندې ګیمونه کوو، ټیک ټاک ګورو، فلمونه ګورو، دا هر څه موږ اتوماتیک کوو. یعنی چې سکول نه راځو یا کور کې ناستو ټایم راته ملویږي نو هم دغه موبایل، ټیک ټاک، مختلف ایپس، ګیمونه دغه کوو، ولې چې ستاسو دماغو دا عادت جوړ کړی دی. دا عادت یې هم تا له وجې جوړ کړی دی، ولې چې تا اوله نه دا هر څه بار بار کول، اوس تا دماغو دا یو عادت جوړ کړی دی، دا به ته کوې. که هغه د سګرټو څکل وي یا چاته کنځلو کول وي. اکثر موږ په خپلې معاشره کې ګورو نو ځینې ماشومان یو بل ته ډېرې غلطې کنځلې کوي. دې ماشومانو دغه کنځلې بار بار کولې او اوس ترېنه یو عادت جوړ شوی دی. څنګه چې دې سره یو ماشوم تیزه خبره کوي نو دی به ورته کنځلې کوي، ولې چې د دې دماغو دا یو عادت جوړ کړی دی چې دی به دا اول بار بار کولې نو دماغو ترې اتوماتیک عادت جوړ کړل. نو عادت دغه شان جوړیږي که هغه ښه وي او که بد وي. او که بیا چیرته تاسو ښه عادتونه جوړ کړل نو ستاسو دماغ به ډېر محنت ته ضرورت نه لري او ستاسو دماغو باندې به بوج هم ډېر کم شي. نو ستاسو دماغ بیا په هغو کارونو باندې خپل سوچ، خپل فکر شروع کړي چې تاسو ته کامیابي درکوي. زموږ دماغ دغه عادتونه شارټ کټ یوز کوي. لکه الارم چې وغږیږي نو موږ پاسیږو، اذان چې وشي نو موږ مونځ ته تیاري کوو، اودس کوو، د سکول ټایم چې راشي موږ بیګ رخلو، سکول ته ځو، یا د کار په وخت کې موږ د کار دپاره تیاري کوو. نو دغه هر څه دماغو عادت جوړ کړی وي، بغیر د څه سوچ نه، بغیر د څه کنفیوژن نه دغه کارونه دماغ پخپله اتوماتیک کوي. مطلب په دې کارونو باندې بیا موږ دومره سوچ او فکر نه کوو لکه څنګه چې موږ نورې غټې فیصلې کوو، په هغې باندې موږ زیات سوچ کوو. نو که په دې وړو کارونو باندې هم بیا موږ دومره سوچ کول نو موږ به ټوله ورځ بور وو، زموږ دماغو به صحیح کار نه کول، ولې چې زموږ دغه د ورځې روټین کارونه به دماغو باندې ډېر زیات بوج اچول. نو ځکه الله تعالی زموږ دماغو ته دا صلاحیت راکړی دی چې عادتونه جوړ کړي او بیا یې اتوماتیک
اتوماتیک استعمال کړي. بیا اکثر زمونږ په ټولنه کې خلک دا وایي چې عادتونه خو مونږ بور کوي، خو ښه عادتونه دا زمونږ ژوند ښه کوي. لکه د مطالعې عادت به مونږ ته زیات علم راکړي، کامیابي به راکړي، بچت کول به مونږ ته مالی سکون راکړي، صحتمند خوراکونه به مونږ ته صحت راکړي، په معاشره کې ښه کارونو کول به مونږ ته عزت راکړي. داسې ښه عادتونه مونږ منظم، د سکون نه ډک او کانفیډنټ جوړوي. چې کله د ورځې ټولې فیصلې داسې عادتونه جوړ شي نو زمونږ دماغ آزاد شي، مونږ کې د نوې څه زده کولو او کولو همت پیدا شي. ښه عادتونه مونږ قید کوي نه، بلکې مونږ ته لارې کولاو کوي. که چیرته مونږ د نن نه ښه عادتونه خپل کړو نو زمونږ سبا به ډیر زیات آسان، کامیاب او خوشحال وي.